څلويښت زینې چې په فارسي کې ورته چهل زینه وایي مغولو په کندهار کې د خپل ارګ د ټینګښت او هوسي نندارو لپاره جوړې کړې. له نن څخه 496 کاله پخوا په 1524 زیږدیز کال کې یې د ظهیر الدین بابر زوی میرزا عسکري د جوړولو کار پیل کړ او د 23 کالو په اوږدو کې یې کار په کال 1540 زیږدیز کې بشپړ شو. د 40 زینو کیندنه د اوسپنې په لیکني یا قلم کیندل شوې ده چې د کندهار ښار شمال خواته مخ پر لوړه له یوه دالان څخه ډبرینې راښکته شوي دي. پخوا یې دواړو خواو ته ډبرین زمري پراته وو چې په تیرو لسیزو کې لومړی د زمریو سرونه پرې شول او بیا یې تنې له منځه ولاړې او دننه په دالان کې هم ځینې برخې ورانې شوي دي. کله چې د بابر تر مړینې وروسته د هغه د 4 زامنو ترمنځ د واک پر سر دښمنۍ پیل شوې او تر ټولو پیاوړی زوی همایون یې واک ته ورسید، د 40 زینو بنسټ ایښودونکی میرزا عسکري یې له ملکه وشاړه. که څه هم دا ځای د نورو تاریخي ځایونو په پرتله ډېره اوږده تاریخي مخینه نه لري، خو له دې لوړ غره څخه د لاندې ښکلې منظرې یې په لیدلو ارزي. د چهل زینو په بره برخه کې پر دیوالونو په ښکلي لیکنې ترسره شوي دي چې ویل کېږي د 9 کلونو په موده کې 80 کسانو په دوامداره توګه کار پرې کړی.